سلامونه او نیکې پیرزوینې ټولو ملګرو ته وطنوالو ته که دننه په وطن کې او که د وطن نه بیرون یې د پولاد صاحب خواته راغلو او خوشحاله یم. یو خو دا و چې ده پر ما باندې حق جوړېده چې زه باید وختي ورته راغلی وی او د دغه اثر د دغه کتاب د لیکلو مبارکي ته خو لږ زه وځنډېدو. د غربي نړۍ ژوند لږ سخته ده نو ملګري ځان سره کړل راغلو د پولاد صاحب جونګړې ته او دلته مننه ترې کوو د مینې نه د احترام نه او په څنګ کې د پولاد صاحب دا کتاب مننه به درنه اوس یو شي بل وکم چې څنګه د ده کتاب چاپ سو هغه دواړه نسخې راته هم په انګلیسي ژبه او هم په پښتو ژبه دواړه یې راته کور ته راډالۍ. راځم د دې کتاب په اړه. دا کتاب له ډېرو غمونو خوشحالیو د ډېرو جګو د ټیټو ډېر مسایل پکې تشریح سوي دي، ډېر قصې پکې شته دي، د وطن خوښۍ او ناخوالې ټول پکې شته. نو پولاد صاحب د خپل د سترګو لیدلی حال پکې تشریح کړی. د ده د سترګو وړاندې څه څه وي. یو ماشوم چې کله خپل ښی لاس او ګس لاس پیژني او د ده د سترګو په وړاندې په افغانستان کې دومره تحولات راځي، کله وژنې کېږي، کله وطن جوړېږي، کله خپل سترګو باندې بیرته بربادۍ ګوري، کله ګوري چې زما د وطن سرتیری وطن ته خدمت کوي، بیرته هملته بیا د دې سرتیري وینو ته دی ناست ده. په دغه ډول باندې په دې کتاب کې نور درته نه وایم چې بیا به تاسو دا کتاب ونه ګورئ. دا کتاب به تاسو په خپله مطالعه کوئ. ډېر یې ښایسته لیکلی، ډېر یې په روانه ژبه لیکلی او زه مطمئن یم چې یو ځل یې پیل کوي نو بیا به مو د ودرولو لپاره شاید وخت ونه ګوري، بیا به پسې ګوري ځکه دی د کیسې او د یو ناول په شکل درته لیکلی. نو دا حتما خپلو وطنوالو ته وایم، ځوانانو ته وایم، پیغلو ته وایم چې د پولاد صاحب دغه اثر چې د په خپله لیکلی دا یو ځل له خیر سره وګورئ، مطالعه کوئ او بیا په پای کې خپله ریویو هم پرېږدئ، خپل نظر مو هم پرېږدئ چې دا کتاب یې په کوم ډول لیکلی و. او زه بخښنه کوم دلته ځواک صاحب هم ناست دی، زه د ټولو مشرانو د هغه مشرانو نه چې زه یې تشویق کړم، زما ملا یې وتړله، ما ته نور هم جرات راکړه چې په راتلونکي کې اوس هم کولی شم تر دې ښه کتابونه هم ولیکم او تاسو شاهدان واوسئ. تاسو ټولو سره وعده کوم چې دلته ناست یاستئ، ما یو پروژه په لاره اچولې ده چې نور به د پښتنو د افغانانو تاریخ د تل لپاره مسونوم. ما سره تقریبا دلته په ګراج کې 9,500 نسخې شته، ماشاءالله 9,500 هغه نسخې چې د نړۍ د ګوټ نه په دغه 15 کلونو کې ما راټولې کړي دي او دغه نسخې به د یو کتاب په شکل کې ثبتومه. که یو څوک وغواړي په راتلونکي کې ووایي چې پښتون څوک ده یا افغان څوک ده، هماغه یو کتاب بسنه کوي او دا کتاب سره د دغه نسخو ورځمه د یونسکو ادارې ته، هلته ورته وایم چې دا مې بنسټ، دا مې پروف، دا مې حقایق، وایخلئ څېړنه وکئ او تاسو یونسکو سازمان دا کتاب ماته څه کوي، اپروف یې کوي، تایید یې کوي، ټاپی کوي، څه یعنې نړیوال ارزښت پیدا کوي. کله څه نړیوال ارزښت یې پیدا کړه بیا نو زموږ او تاسو تاریخ د تل لپاره مسونیږي او هېڅ څوک په موږ باندې یعنې لکه ایرانیان چې په ما او تا باندې زما او تاسو تاریخ تحریفوي یا زموږ او تاسو تاریخ د سوال لاندې وړي، بیا هغه وخت یې نشي کولی. او دا پروژه به انشاءالله تکمیلیږي. تاسو زه تشویق کړم، زه به تاسو ته انشاءالله دا غټ مننه او د تاسو نه په دې موضوع کې زه ځانګړې مننه کوم. زما په څېر ډېر ځوانان درنه متاثره دي په دې کتاب لیکلو دي، په دې دومره لوی لاسته راوړنې دي.